زه تاسو نه سوال کوم الله به جواب ورکړي. تاسو هم دا غواړئ چې قرآن ستاسو د زړه پسرلی وګرځي که غواړئ؟ بې سوال پسې دا دی څومره تلاوت کې ځان له جواب ورکړه. او بیا د هغې په مقابله کې فیسبوک څومره ګورې، ټیک ټاک څومره ګورې، یوټیوب څومره ګورې، ایمو، واټساپ، د ښځې سره خبرې، د بچو سره خبرې، ملګرو سره ګپ شپ، پالتو میسیجې، دا ته څومره کې. او دغه کتاب چې ته غواړې ټولو تاسو ووایي ښه په زور سره چې موږ ټول غواړو چې قرآن زموږ د زړه پسرلی وګرځي. قرآن د زړه پسرلی هله ګرځي چې سړی تلاوتونه کوي، د هر چا ته نه نصیب کېږي. دلته مخکې دی جومات کې زموږ یو عربی او مؤذن و، تاسو به اکثرو ملګرو نه یې لیدلی ځکه چې هغه مخکې ورځو کې و، ډېر وخت یې کېږي. مؤذن خو پوخ نه و، خو چې کله به د جومات ته مؤذن نه و نو هغه به اذان کو، سپین ږیری او یمنی و، به همیشه د قرآن تلاوت کو. یعنی زه د قیامت پر ورځ به د الله په مخکې دا ګوهی کوم چې دی ما په بل حال نه دی ایږدی، یا تلاوت یا به دلته لمونځ کو چې لمانځه ټیم و. همیشه به د هغه سره قرآن لاس کو، همیشه به د هغه سره قرآن لاس کو. نو یو ورځ هغه جومات ته راغی او مؤذن نه و راغلی، نو جومات بند و. چې زه رالم نو هغه د دروازې سره ناست و بهر، او قرآن یې ویلګی و په دې وچه ځمکه ناست و قرآن یې. نو چې ما پرې سلام واچو نو مسکی شو، ما جومات بند دی. د دې مسکا سره بلکل دا خبره زما ذهن ته راغله چې دا قرآن د ده د زړه پسرلی دی. دی دومره خوشحاله دی، د ده سره دا سوچ نیسي چې زه په وچه ځمکه ناست یم، زه بوډا یم، زما په ملا درلی. د زړه پریشاني کړې وه، د زړه مسله ورته وه، د سابندۍ مسله ورته وه. بیا وفات شروع چې که الله ربالعزت دې وبخي، الله دې قرآن د هغه سفارش کوونکی وګرځي. دا هغه خلک دي چې د قرآن سره ژوند تېروي، دا هغه خلک دي چې قرآن د هغه د زړه پسرلی. یعنی دا موته که کینو په دې ځوانۍ کې که نه په وچه ځمکه، نو موږ لږ ښځې را ښځو چې یاره د ملاو سره لږ دړ هم کوي، او بل کیدی شي دا ځمکه یا خو ډېره ګرمه ده یا یخه ده، او ما ته لږ مسله هم ده، او بل دا چې لږ پلانې کار مې هم ده، او پلانې او زر خبرې به زموږ زړه ته راځي. ستاسو څه خیال دی؟ دې بوډا ته به څه تکلیف نه و؟ خو د دې قرآن هغه خوند د ده نه هر څه هېر کړي. دې ته وایي چې کله قرآن د زړه پسرلی وګرځي، په اورېدو کې هم خوند، په تلاوت کولو کې هم خوند، په تفسیر کې هم خوند، په ترجمه کې هم خوند، او په عمل کولو کې هم خوند. خو د افسوس خبره ده موږ ډېر لرې پاتې شوي د قرآن نه، دا حقیقت دی. موږ د قرآن نه ډېر لرې پاتې شوي یو. الا بلا گردن ته چا؟ د مولا. موږ ټوله ټیکه ورکړې ده. دا د پښتنو عادت دی، هر څه مولا. او مولوي صاحب هم د ظالم زوی غږ نه کوي، هغه وایي که چاته څه وکړو مولا شو زما د ځای ونیسي، که چاته درسونه شروع کړو بیانونه، سبا له به سړی مولا شي دلته بیا ولاړي. که د قرآن تلفظ ورته وښایو سبا له به دا محراب ونیسي. زموږ خو دقه یو مونځ کوو دلته پاکستان له خوراکونه کوو. خلک لرې پاتې شوي دي قرآن. یعنې اویا کاله عمر یې شپېته کاله دله قرآن نه ورځي. دی به الله ته به کوم مخامخ کېږي؟ زه خو دې ته حیران یم چې اویا کالو سړی مړ شي که نه، او د اتیا او د شپېتو، او الله دې تپوس وکړي چې پلاني ستا خو دا ګیرم سپینه شوې ده ویښته، هسې څه دې حال و د قرآن سره؟ دی ورته وایي چې الله ما خو نه دی ویلی. او بیا دقه سپین ګیرې دومره ټیټ مزدوریانې کړي دي که نه، او دومره منډې په دنیا پسې والي، او چې د قرآن خبر راغلی وایي ماله نه راځي. ښه بعضو ته چې وایي چې د قرآن تلاوت وکړه، خفه کېږي به نه که زما د ټکي سخي خدای نصیحت په تور وي. ته به وایي چې بس سمه پهلواني به ورسره کوې، را پرځې به نه نه بس او بس مخ به سور شي، او بلډ پریشر به یې های شي.
لکه قرآن د الله دی، ته مسلمانې زه مسلمانې راوالی آیت به ته ووایه. او چې کله مزدورۍ خبر راشي ګورو په مزدورۍ کې وي شرم نه وي او قرآن ویلو کې او دیندارۍ کې دی نه دی عادت. دی غریب چې د دیندارۍ سره ژوند نه دی تېر کړی، دی د قرآن سره ژوند نه دی تېر کړی. لاړ شي جومات ته او خبر هم نه دی چې مولوي صاحب څه وایي څه نه وایي، امام کوم ځای کې یو کوم ځای کې د ډزر 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 او بیا منډه. دی به تاله تلاوت وکړي، دی به یو دوه خبرې د دین وکړي، لرې پاتې شي. نو د قرآن سره په زړه باندې پسرلی راځي او چې پوهېږي پرې. الله اکبر.